غریبانانو چې موږ ته ډېر زیات رنګونه کول چې یاره موږ خو وس نشته او که نه زموږ ټولې ځمکې چې دا به ارزانې وي. دا اوکاش رضی الله تعالی عنه قانوني ده. حضرت اوکاش رضی الله تعالی عنه قانوني دا د غریبانانو دپاره 10 مرلې 5 مرلې 20 مرلې 6 مرلې 7 مرلې چې د چا څومره مرله په څه ریټ باندې ورکوې؟ دا په 60,000 روپۍ مرله ده او دا په کښتونو ده. 1 لک روپۍ پکې ډاون پیمنټ دی، باقي 10,000 روپۍ ماهانه قشت دی. نو تاسو یو میاشت سره پیسې برابر نشي نو تاسو ته ګور دی راکړي. هېڅ خبره نشته، موږ څوک د مرای نه پې نه نیسو وروره. دا خو موږ خلکو سره ښېګړه کوو. السلام علیکم ګرانو عزتمندو کتونکو، زه یم ستاسو قربان ملک شازي. نن چې چېرته راغلي یو دا باباجي کلی دی، دا کم ټاون ته چې راغلي یو تاسو ولید اوکاشه کالوني دا نوې کالوني جوړه شوه. ډېر ښکلي ښکلي فلاټونه په کم قیمت پکې میلاویږي. نو موږ ورته دي چې کوم مشران دي هغه مشرانو سره به خبر ترې کړو د دې په هکله باندې چې دې کې فلاټونه څه حساب کتاب دی، په څه ریټ پکې میلاویږي. ټول ډیټیل به موږ د اینه معلوموو. نو ورځو هغوی طرف ته هغوی سره خبرې ترې کوو. دا وخت موږ سره حاجي صاحب موجود دی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ټول نه مخکې د جي موږ په خپل چینل باندې خرکلي وایو. نن راغلو ستاسو د کالونۍ ته راغلي یو. ستاسو خو ماشاءالله ډېره ښکلې کالوني ده، موټروی سره هم نږدې ده. ښه جي دا راته ووایه کې څه پلاټونه څه حساب کتاب دی؟ زه خو د اول نه ستاسو ډېره شکریه ادا کوم چې تاسو موږ له دونه وخت راکړو. الله هم خوشحاله او آباد ساته. زمونږ چې کوم دی دا حضرت اوکاش رضی الله تعالی عنه قانوني موټروی ده. دا ایوب انصاري قانوني ده. دا کورونه ښکاري په ستاسو پرې کیمره به ښکاري، بجلي شته، ګیس راغلی دی که نه دی راغلی؟ منظوري شوی ده، پایپ لاین شوی دی. او دا غریبانانو چې موږ ته ډېر زیات رنګونه کول چې یاره موږ خو وس نشته او که نه زموږ ټولې ځمکې چې دا به ارزانې وي. زما سوچ د غریب دی ارزانې ځمکې به وي 55 او 60 او 55 او 60 او 45 دغه ریټونه وي. زما هغه 2 لک او 3 لک والا زه نه یم. زه صرف سوچ زما د غریب دی چې غریب خدای پاک خپل کور معلوم کړي. دا مور پلار دا سوچ دی چې زما بچي د سر سوري نو زه په هغې د سوري لاندې را روان یم. نو هغه داسې کار دی چې دا چې کوم دی رور مې ده دا اوکاش رضی الله تعالی عنه قانوني ده. حضرت اوکاش رضی الله تعالی عنه قانوني دا د غریبانانو دپاره 10 مرلې 5 مرلې 20 مرلې 6 مرلې 7 مرلې چې د چا څومره وسي که څوک مرله په څه ریټ باندې ورکوې؟ دا په 60,000 روپۍ مرله ده او دا په کښتونو ده. 1 لک روپۍ پکې ډاون پیمنټ دی، باقي 10,000 روپۍ ماهانه قشت دی. نو تاسو یو میاشت سره پیسې برابر نشي نو تاسو ته ګور دی راکړي. هېڅ خبره نشته، موږ څوک د مرای نه پې نه نیسو وروره. دا خو موږ خلکو سره ښېګړه کوو. خو موږ وایو چې دا کمزوره خلک ځان له لیړۍ والا نن سبا 10,000 کش خور سړی ورکولی شي. ټول غریبانان که نه چې څوک فروټ خرڅوي، څوک ډیاړه کوي، نو هغې کې 10,000 کش بچکولي. زموږ وایي د خپل کور مالک خو بچي که نه. او جی نو کولنۍ خو ډېر زیات دي. د دې نه علاوه تاسو څه سهولت دی سره په دې کولنۍ؟ دې کې چې کوم دی دا یعنې دا 30 فوټ لاره ده، غټه مین راغلی 30 فوټ نه دا مخې ته ورته 22 فوټ ته دننه ګلی ورې خلک 12 او 10 فوټ پرېږدي. ما پکې 16 فوټ ګلی پرېښی ده چې 2 ټرکه به پکې بچ کېږي. نو که څوک میټیریل راوړي یا بلاک راوړي یا هغه ته ځان له کور جوړوي نو تکلیف په چاته نه. غټې غټې لارې دي. خدمت پکې به وي که نه؟ مسجد حضرت اوکاش رضی الله تعالی عنه مسجد دی پکې. او جی زمونږ هر یو کې مسجد دی. او جی څه پیغام ورکول غواړئ نور وروڼو ته؟ زه خو دا پیغام ورکوم چې کم سړي په صداقت او په سچایۍ هر کار او روزګار وکړه هغې کې برکت الله چي. او چې د الله د نوم ورکړه پکې وي نو ستا به الله ملګري او ټول عمر به کامیابي، دنیا به هم کامیاب، آخرت به هم کامیاب. چاته که پلیټ اخیستی که نه دی اخیستی؟ دا هم خرڅ دی.
دغه هم خرڅ شو دا چې کوم کې ولاړو دا هم وخت یو پولیس والا دی هغه واغېسته او دا هم خرڅ شو هغه هم خرڅ دغه هم خرڅ دی 4-5 پلاټه پکې خرڅ شو تاسو سره ډېره تر رابطې ساتي ځکه چې تاسو د زیاده وکړو موږ د غریبانو خادمان یو او موږ چې دا غریبانان کامیاب شي نو دا واسه اساس نور قانون شته که نشته قانون خو تقریبا د وخت کې شپږ چلیږي یو خیشکو کې سعادت آباد حضرت عمر فاروق قانوني 400 انټرچینج نه 5 کیلومتر کې حضرت بلال قانوني همزار شک کې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ قانوني بارام کلی کې چې کم دنو حضرت عثمان ذوالنورین قانوني تاسو ټول صحابو نمونه دي او بارام کلی کې چې دنو سدیس رضی الله تعالی عنہ قانوني صحابو نمونه ولې دي نو موږ دغه غلام دغه د برکت خو موږ د کلمو چې لا اله الا الله له دي چې د کله نمونه دي مختلف نمونه دي یارو را د انګريزانو نمونه نیک دو کنه اسلامي کار کوي برکت پکې او یاو برکت نه برکت د پاره دا خو بس دغه د برکت خو موږ هغه مهنت کړی دی موږ مسلمانانو او دغه برکت تاسو دفتر کوم ځای کې د کسو راځي ته موږ دفتر په شیرین کوټو کې انټرچینج سره نږدې رضا خان مارکیټ او نواز پراپرټي زه هم د خپل ته پتر نواز پراپرټي نه زما بزرګو یا ټینګونه خلکو اغشتي دي هیڅ نو راځي دي او خپل نمبر سره لک شریک کا خلک برابرتی بیا کی بیا مو سره رابطي بساتي 0300 34 52 635 او زون کې راځي دي په زه دوباره دی وای 0300 34 52 635 بالکل تاسو د دوی خبره ترې وره دي ادي حضرت اوکاشه په نوم باندې کولنی جوړ کړه د غریبانو د لپاره په ډېر کم قیمت باندې پکې پلاټونه ملاويږي هر سہولت هم پکې موجود دي موټروي سره مکمل مخامخ چکم دي د کولنی د تاسو سره خپل نمبر هم شریک کو شیرین کوټو کې دي تاسو خپل دفتر یاد کو د دفتر دی نو څوک هم چې سره رابطه کول غواړي دغه نمبر دي سره رابطه وساتي ځکه چې دا موکم د لاس ونزي هم دې سره چې کم زموږ فورم سره ترسي چې چرته یې خوشاله اوسه آباد اوسه بریالي اوسه د الله پامان